یوې تازه څېړنې ښودلې چې د چرسو څکول د انسان د دماغو په مهمو فعالیتونو لکه فکر کول، د ستونزو حل کول، پریکړه کول او پلان نیولو باندې منفي اغیزې کوي. دا څېړنه چې 43,000 کسانو پکې برخه واخیسته د انسان د دماغو په ادراکي توان باندې د بنګو په تولیداتو کې د موجود کیمیاوي عنصر ټیټرا هایدروکانابینول منفي اغیزې ثابتې کړي دي. کارپوهان وایي چې د چرسو استعمال اکثره په تنکیو ځوانانو ډېر ناوړه اغیزه کوي، ځکه چې د دوی دماغ د دوی په حال کې وي او د چرسو استعمال د ځوانانو د زده کړو په توان هم منفي اغیزې کوي. په دغه څېړنه کې په وضاحت سره ویل شوي چې د چرسو استعمال د فکر کولو توان د منځه وړي، یعنی یو انسان چې په چرسو روږدی وي هغه دا توان نه لري چې د ښو او بدو په هکله فکر وکړي چې آیا د دې کار په ترسره کولو سره به ماته څومره ګټه او زیان ورسیږي. د دې ترڅنګ په څېړنه کې راغلي چې چرسي انسان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راځي، هغه که کورنۍ ستونزې وي او یا هم اقتصادي ستونزې. په چرسو روږدی شخص پریکړه نشي کولی او د راتلونکي لپاره هیڅ کوم پلان ورسره نه وي، ځکه چې چرسو د دماغ دومره ورګډوډ کړی وي چې د همدې ساعت او د همدې دقیقې لپاره کوم پلان نه لري، نو د راتلونکي لپاره به کوم پلان چمتو کړي. څېړونکو زیاته کړې چې په چرسو روږدی انسان احساسات نشي کنټرولولی، خپلې پټې او ښکاره خبرې نړۍ ته ښکاره کوي او د نشهیي موادو د نشتون په وخت کې د خولې څخه ناوړه الفاظ اجرا کوي. ساینسپوهان وړاندیز کوي چې د چرسو د اغیزو په اړه د څېړنو سره سره په یو وخت کې لازمه ده چې ځوانان د چرسو او بنګو د نورو تولیداتو له روغتیایي خطرونو څخه خبر کړل شي، ترڅو د استعمال څخه ډډه وکړي.